جنرال سمیع سادات وایي زه به د طالبانو پر ضد جنگ جاري ساتم. تازه جنرال سمیع سادات تون غبرګون د طالبانو دفاع وزیر حکومت ته. د طالبانو دفاع وزیر کوم غبرګون نه ده ښودلی، خو جنرال سمیع سادات وایي زه په افغانستان کې 3 هدفونه لرم او دغه 3 هدفونه په زور او که په رضا زه به ورته ځان رسوم. د باور ټي وي چینل درلودونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات چې د پخواني حکومت په وروستیو ورځو کې د کابل د ساتنې دنده په غاړه درلوده، امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویډیو ورسره مرکه کول چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه وویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي سادات زیاته کړه زما اولینی هدف دا دی چې امریکا دغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځوو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړي. او دریم هدف مې دا دی چې دغه پخوانی افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي دي. کله مو چې د جنرال سادات نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې وویل موږ دلته راغلي چې امریکا دغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.